د روژې مبارکې میاشتې 26مه شپه امنیتي ځواکونو د روږدو کسانو د راټولولو د بهیر پر دوام د کابل ولایت د 14مې امنیتي حوزې اړوند الوخیلو په سیمه کې د محمد سرور په شمول 3 کسان له ځان سره د معاینې او درملنې په موخه امید روغتون ته لیږدوي. خو یوه ورځ وروسته هغه مهال چې د پاکستان پوځي رژیم جیټ الوتکې د امید په روغتون وحشیانه هوایي برید کوي، د محمد سرور په ګډون د الوخیلو همدا 3 ځوانان هم پکې په شهادت رسیږي. د پاکستان هغه وحشیانه برید چې د یوې کورنۍ او ټولنې پر زړونو یې نه هېرېدونکی ژور درد پرېښود، د هغه پلار په لړزېدلي غږ وایي هغه زموږ د کور د رڼا شمع او د راتلونکي هیله وه. دغه زوی نوم یې محمد سرور و او ته اووم صنف پورې د مکتب ویل او اووم صنف کې مکتب خوښې که د ما سره داسې مزدوري کوله، ما چې مزدوري کول د ما سره مزدوري کوله. زه لاړم مزدورۍ ته، دی د شپې ووته، دا د شپې دی رانغی، نو د مونږ په زړه کې داسې خلخل شو خدای دغه هلک څه شو. بیا هم پوښتنه وکوله چې دا خو حکومت نیوله. نو سبا چې مونږ ورغلو د شپې دا کیسه شوه او دا ورونه مې ورغلي وو د شپې، دوی پوه شوي وو چې د شپې دا کیسه شوې، د شپې ورغلي وو، دغه ځای پوښتنه یې کړې وه، ما ته یې نه وو ویلي. د سهار نه مخکې دا ورور د ما نه مخکې تللی، ما ته یې زنګ راووهه چې ته یو چکر راشه. خو مونږ چې ورغلو بیا زیاتي دلته په شبخانو تیت شو. زه اول وزیر اکبر خان ته لاړم، دلته نه لاړم د امرجنسۍ ته، دغه نه بیا لاړو د افغان جاپان ته لاړم، دلته مې چې وکړه د بیرته راغلم طب عدلي ته راغلم، دې نه بیرته هم پیدا نه کړه، بیا افغان جاپان ته لاړم. خو دا شیطان چې ما لید چا سر نه، چا پښه نه، چا سوي، دا حقوق بشر وایي چې دا حقوق بشر کومه د حقوق بشر؟ که تنها په افغانستان تطبیقېږي چې حقوق بشر تنها ښځو ته ده، خو دا د حقوق بشر دا فکر وکړي د پاکستان ولې دا ظلم کړی ده، ولې د مسکینانو فشار دا ته ورسول؟ دا به چا د یادوي چې کله چې زه لاړم د اول مې موږ دغه کې و چې ورغلي دغه شهید ما پیدا کوو مې لیده. دا مې چې ما د یو توره چپنې نه دا بیا مسکین وپېژانده چې په هغه مازدیګر یې دا توره چپنه ده په غاړه کې وه، ما ولیده او چې کله د شهید ما پیدا کوم دا توره چپنه ده په غاړه کې وه او مسکین پاک سوی یو د مخ نه ما نه پېژندلی ده. ډېر یو غټ وحشت و، ډېر غټ وحشت و دا شهیدان. ما ته چې کله عکسونه راولېږل نو د ما خدای ته دا زړه بیخي ناامیده شو د دغې دنیا نه. زوی مې تیکه تیکه و، سوی و، بس د دنیا ژوند نو. د کور هغه وضعیت ما اول خپل د ورور ته مې رانه وست، خپل کور ته مې بوت، هلته مې غسل ورکړه، ښه پاک سوتره مې کړه، بیا مې کور ته راوسته. دلته نه هماغه صحنه وه چې د مور په زړه د خویندو په زړه او د پلار په زړه چې څه تېر شو هغه تېر شو. دا کمختانانو څه ګناه وه، څه خطا وه چې دغسې کیسه یې پې باندې وکوله، دا کومه ګناه وه؟ دا خو یو بېچاره خلک وو، یو خو یې خدای په قهر باندې ککړ شوي، په دې آفتو باندې اخته شوي وو، بل داسې کار پې باندې وکوه. ولاکه خو مونږ دلته یا پوځي تاسیسات لیدي یا هېڅ شی. خو مونږ دا د نړیوالو دغه خپل د اسایي ملکونو دا خیش لرو چې دې بارې پوښتنه وکړي. دا خو هغه مسکینان هغه بېچاره ګان مسکینان وویشتل چې ټول یو احتیاج د خپل عمر ته احتیاج وو، او بیا به دا خو دغه بوتل دغه 3 کسان د مونږ دغه ته معاینات پوره نه وو، مونږ یې دې په تمه وو چې زه معاینات پوره شي راخوشي کوي. داسې صحنې ما ولیدې چاته خپل شهید به مخکې پروت پېژانده نه، پاک به سوی و، خپل شهید به نه پېژانده چې دا د ما ده، مجبوره کومه وجود کې به کومه نښه په هغه نښه به یې وپېژانده، که نور نه پېژندل کې پاک به سوي وو. داسې حالات ما لیدله چې ککره به تنه نه وه، تنې به وې، دا وجود به و، سر پکې به یې نه وي، خالي پکې به یې غلطۍ کېږي، لاسونه به یې غلطۍ کېږي، زړونه لړمونونه به غلطۍ کېږي. زه د خپله اوس تکلیف لرم، پښو تکلیف لرم، زه کارغریبي نشم کولی، بس هماغه بچکی یم راته مزدوري یې کوله، یمه یې لاس پښې را باندې وتړل، پروردګار دې دوی لاس پښې وتړي.